د ولسمشر سلاکار 22 میلیونه افغانۍ څه کړې؟ دومره غټه پیسې څنګه ورکې شوې؟ دغه خلکو ولسمشر وشرماوه. دغه پیسې ولې خلک غوسه کړل؟ څه روان دي د پردې تر شا؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې تر دې دمه د کورونا وایرس پر وړاندې په عامه پوهاوی باندې 22 میلیونه افغانۍ لګولې دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې حکومت د کورونا وایرس پر وړاندې د عامه پوهاوی لپاره یوه کمیټه جوړه کړه چې مشري خپل سلاکار وحید عمر ته ورکړه. دغې کمیټې ته 22 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې. د څه د پاسه 3 اونۍ په تېرېدو سره دغه کمیټې 22 میلیونه افغانۍ لګولې دي. ښاغلی عمر وایي چې اوس مهال په هیواد کې د عامه پوهاوی کچه لوړه شوې ده او تر دې دمه دغه کمیټې ته له ځانګړې شوې بودیجې څخه 22 میلیونه لګول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډېری ولایتونو کې روغتیایي چارو ته د دولت لخوا د ځانګړې شوې بودیجې په نه رسیدلو سره په یادو شوي ولایتونو کې روغتیایي چارې ټکنۍ روانې دي او د ګڼو ناروغانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی. هرات او کندهار هغه ولایتونه دي چې له مخې په دې برخه کې د روغتیا پالانو اړوندو بنسټونو لخوا د ګیلو او نیوکو راپورونه ورکړل شوي دي. د وحید عمر لخوا د 22 میلیونرۍ لګښت خبره وروسته له هغه ناندریز کیږي چې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 14 ته لوړ شو او په ټول هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې په خورا چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي او تر اوسه 423 کسان په دغه ناروغۍ اخته دي. تر ټولو لوړه شمیره په هرات او کابل کې ده چې هرات د 250 او کابل 83 مثبتو پیښو شاهدان دي. ورپسې کندهار دی چې تر اوسه پکې 22 پیښې ثبت شوي دي. بلخ په 4مه لیکه کې دی چې 11 مثبتې پیښې لري. تر دې وروسته د نیمروز په ګډون نورو ولایتونو کې تر 10 ښکته مثبتې پیښې ثبت شوي دي. نن د همدې ناروغۍ له امله یو کس په کابل او 2 نور په ننګرهار کې مړه شوي دي. ننګرهار کې تازه د همدې 2 کسانو پیښې ثبت شوي وي او تر دې وړاندې یوه بله پیښه چې قرباني له امریکا څخه راغلی و د ولایتي چارواکو په وینا روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ و او په خپل کور کې قرنطین کړای شوی و. په ورته وخت کې د لومړنیو خوراکي او ارتزاقي توکو بیې کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د نظر خاوندان او لیکوالان نیوکه کوي چې په عامه پوهاوی لګېدلې دومره لوړې پیسې دي دولت ستره بېغوري ده او نه دي توانېدلي چې د کورونا پر وړاندې عامه پوهاوی او سپما سمه مدیریت کړي. درنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.